چین ته د افغانستان د سوداګریز پلاوي سفر او له دغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا لپاره هڅې د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان وکړ چې دغه خونې د عمومي رئیس سید کریم هاشمي په مشرۍ دغه پلاوي د چین په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی دغه سفر موخه د سوداګریزو اړیکو پراخېدل ګډو پانګونو راجلبول او افغان سوداګرو ته د اسانتیاو برابرېدل ویل شوي دي. داشتن روابط خوب تجارتی و اقتصادی با کشورهای همسایه میتونه خیلی به سود افغانستان باشه، اما نه تنها در بحث واردات، چون هر قدر که واردات بیشتر صورت میگیره به اون پیمانه افغانستان متکی به واردات میشه و هیچ گونه مسئولیت اقتصادی نداره. حالا این هیئتی که میره بیشتر تلاش صورت بگیره تا در قسمت جذب سرمایه گذاری ها بیشتر کار بکنن، فرصت های صادرات مهیا بکنن، مشکلاتی که فرارای گرفتن ویزا، گمرکات، ترانسپورتیشن، ترانزیت وجود داره اینا رو مطرح بحث بسازن. بل لور ته د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي هم له چین سره د افغانستان د خصوصي سکتور اړیکو پراخېدل د سوداګرۍ وضعیت ښه کېدو او د هیواد اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي. نشست‌ها می‌توانند که بین دو کشور رابطه بازرگانی را افزایش دهد و این رابطه می‌تواند که هم کشور افغانستان رشد کند و هم کشور چین می‌تواند که یک بازار خوبتر در افغانستان داشته باشد. تقویت رابطه افغانستان با کشور چین نه تنها در راستای رشد تجارت میان افغانستان و چین کمک می‌کند، بلکه سایر کشورهای منطقه و جهان را نیز کمک می‌کند تا در تعامل با افغانستان از نزدیک روابط تجاری داشته باشند و میتونه در راستای افزایش تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان موثر واقع شود. تر دې مخکې هم د اسلامي امارت چارواکو په ځلونو ګاونډیو او سیمو هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر لا پراختیا ټینګار کړی دی.